رسم و رواج ملا را ماته کړه. دا چې د ناول په دغه دوهمه برخه کې څه دي راځئ نو راسره وایورئ. د ځان ویشتلو طریقه مې رد کړه. باید په هر حال ځان ژوندی وساتم، خو کله چې اوچت شوم نو د پښې زخمونو داسې درد شروع کړ لکه همدا اوس چې بیا زخمی کیږي. نشم تللی، بیرته کېناستم. لوږه و تند جدا راپسې وو. د څه ځنډ لپاره مې د خدای جل جلاله په حضور کې ښه ډېر وژړل. کله چې له دردونو سره روان شوم په یو ځای کې مې دوه هندوستاني پوځیان یو د بل د پاسه مړه پراته ولیدل. د شا له بکسونو مې د هغې د برخې پټۍ راوکښلې. د هغې د اوبو په بوتلونو کې لږې اوبه پاتې وې. څه مې وڅښلې او څه مې په خپلو پټیو واچولې. کله مې چې پټۍ لرې کړې وینې ترې روانې شوې. پټۍ مې بدلې کړې، لږ په قرار شوم. د هغې د بکسو څخه ضروري سامان مې هم خپل بکس ته راواچوه. د دغو پوځیانو په لیدو مې فکر وکړ چې کیدای شي دلته خپل کوم پوځي پیدا کړم، کیدای شي دلته پټ وي. لږ وروسته مې د څو کسانو اوازونه واورېدل. د جاپانیانو له ډاره زره پټ شوم. له لرې مې اته انګریزي پوځیان په ډېر بد حالات کې ولیدل چې له زخمونو ډکو. په زړه کې مې امیدونه راوچت شول. خو کله چې مې له شا جاپانیان ولیدل چې په خپله ژبه به یې د مخکې او د زره تلو غږ پرې کوه او کله به یې د ټوپک په کونداغونو پورې وهل، بیرته نهیلی شوم. یوې انګریزې چې سم تګ یې نشو کولی او هر 2 قدمو کې به غورځېده، عمل ته یې په سره په ګولۍ وویشته. د وحشت عجیبه وختو. د ځان ویشتلو هوډ خو مې مخکې ختم کړی وو. خو کله مې چې جاپانیان ولیدل هغه لاره راته ښه ښکاره شوه. نه دویو ته ځان سپارل. کله چې دویو ښه پناه شول نو له هغه ځایه په نامعلوم لوري روان شوم. همدغه ویره مې په زړه ننوتې وه چې د جاپانیانو پوځ نږدې دی، باید مخالف لوري ته تګ وکړم. نه پوهېدم چې په خوب کې وم که په ویښه، خو روان وم. نه یم پوهېدلی چې څومره مزل به مې کړی وي، خو په یاد مې دي چې ولیدم به او بیا به په ډېر تکلیف پورته کېدم. خو چېرته کېناستم نه. د جاپانیانو ډار مې ټول زړه نیولی و. په یوه ځای کې مې یوه د کوترې په اندازه مړه مرغۍ پیدا کړه. په یاد مې نه دي چې ما څنګه وخوړه او بیا څنګه پسې بېهوښه شوی وم. خو کله چې بیا په هوښ کې شوم نو په قرار مې مزل کوه. د سترګو له مخې مې د ژمي د سهار په شان خړ ګر پروت و. تر ډېره په ځان نه پوهېدم، خو د هر قدم له اخیستو سره لکه چې ځنګل هم را سره خوري. په دغه خړ ګرد کې مې یو انسان ولاړ مخې ته ولید چې هر څومره ورته ځیر شوم نو انسان و. دلته له لوږې، تندې او درد نه علاوه ډار هم را باندې ګډ شو. دغه انسان یوه ښایسته جلۍ وه چې عمر به یې 18 یا 13 کاله و. دماغ مې را بیدار شول، خو په جسم کې مې حرکت نه و. د خپل وطن روایات مې را یاد شول چې خلکو به کیسې کولې چې شیشه کې اکثره په ځنګل کې سړي ته د یوې ښایسته جلۍ په شکل ورځي، یا د شپې لخوا په هدیره کې یا کوم بل داسې ویجاړ ځای کې. د بدن ټول ویښته مې نیغ ولاړو. زموږ په علاقه کې دغه کیسه ډېره مشهوره وه چې یوه شیشکه په یوه سړي میینه شوې وه. دغه ښځې به د یوې ښایسته پیغلې په شکل له سړي سره کتل. سړی دې ته مجبور کړی و چې واده ورسره وکړي. کله یې چې واده ورسره کړی و د څه عمر په تېرېدو سره سړی مړ شوی و. د هغې له مرګ سره سمه شیشکه هم ورکه شوې وه. نه پوهېږم چې دغه کیسې به حقیقت لري او که نه، خو زما زړه یې درولې و. نه پوهېدم چې جلۍ ده که شیشکه. که رښتیا جلۍ وي نو د جاپانیانو له ویرې به راغلي وي. شکل یې مالیزیایانو ته پاتې کېده، رنګ یې سپینو او کالي د ښاریانو و. هغه د ځنګل له اوسېدونکو څخه نه ښکارېده. په کوم ځای کې چې هغه ولاړه وه 10-15 قدمه شاته ترې یو ګول شانته ژوره کنده وه چې شاوخوا پرې بوټي ولاړو. د چا سوچ ته هم نه راتله چې دلته د انسان پکې پټ وي. د ځنګل دغه برخه ډېره ګڼه وه. کله چې هغې زه ولیدم لکه د بود بې حرکته ولاړه وه. زما په سترګو به تیاره راتله او بیا به مې په سترګو رڼا شوه. کله چې ورخواته شوم او ښه ورته ځیر شوم نو بې اختیاره مې له خولې ووتل چې عایشې. هغې هم سر وخوځوه. دا عایشه وه.
په کوم وخت کې چې موږ د ځنګل نه د باندې وو او ټولی مو د یو کلي خواته پروت وو. په هغه کلي کې یوه هټۍ وه چې مالک یو مسلمان و، عبدالرحمن نومېده. دغه عایشه د هغه عبدالرحمن لور وه. د هټۍ خواته یو ښایسته کور هم و. موږ څو کسه به د عایشې د لیدو لپاره د هټۍ شاوخوا تاویدو. عایشه به په مازدیګر کې له څو نورو جنکو او یوې نوکرې سره د چکر لپاره راوته. موږ به په لار کې ورته ولاړو. په خپله ما ډېر ځله توس ورته وهلی وو. د دوی چې کاروبار یې له پوځیانو سره وو نو روانه اردو یې ویلی شوه. پلار یې سوچه مسلمان و چې د هرې جمعې لمونځ به یې له موږ سره په جومات کې کوه. له هغه وخته 6 میاشتې اوښتې وې چې د دوی له ځایه زموږ ټولی دغه بدمرغه ځنګل ته راغلی وو چې جاپانیانو راتباه کړ. دغه سوچ یو ځل بیا په ویره کې اچولم چې دا به ژوندی نه وي، د هغې بد روح به وي. آیا هغه دلته راتلی شي؟ ورته مې وویل ته ژوندی دلته ولې ولاړی؟ هغه په کرار شاته روانه شوه او په کنده کې ورکه شوه. زه نو لا زیات ویرې پسې واخیستم. نه د تېښتې همت راکې وو نه د ولاړې. په دې کې یو ځل بیا په نظر راغله. اوس نو هغه یوازې نه وه، له شا یې پلار عبدالرحمن ولاړو. پلار یې سمدستي وویل مسلمانې که هندو. یو لاس یې اوچت زما په طرف نیولی و چې ورته ځیر شوم نو توپانچه یې راته په نښه کړه. بې له ځنډه مې ورغبرګه کړه. مسلمان یم، د توپخانې نایک علام مهدي. تاسو څو ځله له موږ سره په یو جومات کې لمونځ کړی. که په یاد مو وي اکثره به زموږ امام مولانا نعیم الدین و. هغې توپانچه ښکته کړه. وی ویل سمه ده لاندې راکوز شه، ټوپک دې وغورځوه، ته زخمي شوی. ټوپک مې یو طرف ته خطا کړ او په ګول کنده کې د ورښکته کېدو په حال کې شوم. ځان مې تکیه نه کړ، همداسې د کندې بیخ ته ور وغورځېدم. له دې وروسته پسې بېهوشه شوی وم. کله چې په هوښ راغلم په یوه کمپله کې تاو شوی پروت وم. یو طرف ته مې عبدالرحمن او بل طرف ته د هغې لور ناسته وه. زه راکېناستم چې عبدالرحمن بیرته په سینه لاس راکېښود چې باید څملم، خو زه ځوان وم. په څملاستو شرمېدم. هغې پوهه شوي وو چې زما تبه ده. عایشې په یو ګیلاس کې اوبه راته نیولې وې چې اوبه نه وې، د کومې میوې زبېښل شوي اوبه وې. هغې راته په اور سره کړې غوښه مخې ته کېښوده. څه وریجې او 2 مڼې هم ورسره وې. دغه هر څه مې په 2 دقیقو کې خلاص کړل. عایشه نه وه، د څه شي اواز راته چې شو یې کول. دغه په تیلو چې لیدونکی ایشتوپ وو. عایشې چای راوړ. عبدالرحمن 2 ګولۍ راکړې. په غالب ګمان د خوب وې. کله چې لږ ښه سور کې شوم نو پوښتنې رانه شروع کړې چې څنګه دلته راورسېدې. کله چې مې خبرې ورته شروع کړې او کیسه مې ورته کوله سترګې همداسې راباندې پټې کېدې. د عبدالرحمن په وینا څملاستم او همداسې پسې ویده شوم. کله چې راویښ شوم نو په جسم کې مې د بیرته طاقت د راتلو احساس راته وشو. چې عبدالرحمن ولیدم نو راته راغی، خواته راته کېناست. د هغې په لاس کې د قرآن وړه نسخه وه. هغه یې زما په لاس کې راکېښوده. وی ویل ته مسلمان غلام مهدي او پوهیږي چې موږ هم مسلمانان یو او بیا دواړو په یوه ځای په یوه امام پسې نیتونه تړلي. اگر که تا دغه د جماعت او لمانځه څه نه وویلي نو بې له شکه به مې په توپانچه ویشتلی. په کوم ځای چې ته ناستې زه یو غیر سړی نشم برداشت کولی. زه د الله او د هغې د رسول د احکامو خلاف کار نشم کولی. ما چې دا ولیدل چې ته زخمی او له کمزورۍ څخه د مرګ خولې ته روانې نو دا په ما فرض شول چې ستا سره مرسته وکړم. ما دغه مرسته د دې لپاره هم وکړه خدای دې زما د لور عزت په امان کې وساتي. د خپلې کیسې د اورولو نه مخکې زه له تا نه په قرآن قسم اخلم چې عایشه څنګه زما لور ده ته به هغې ته هم په پاک او صفا نیت ګورې او چې کله هم یوازې ونیول شوې نو چاته به مو نه ښایي چې موږ دلته پټ شوي یو. ما قرآن ترې واخیست او موچې مې کړ. له سترګو سره مې ولګوه چې څنګه هغه ویل همغسې ما وکړل او قرآن مې بیرته ورکړ. پوښتنه مې وکړه چې تاسو څنګه دلته راغلی؟ لنډ یې ځواب کړم د جاپانیانو له ویرې. بیا یې پسې زیاته کړه له لمر لوېدو سره زه له دې ځایه د ښار په طرف ځم. سبا به له لمر لوېدو نه وروسته راځم. ستا زخمونو ته به دوا پټۍ هم راوړم او یو څه کالي هم. ته به که خدای کول روغ جوړ شي. اگر که ته یو سوچه مسلمان وختلی نو زما دغه فکر به لرې شي چې زما لور له یوه غیره سړي سره یوازې پاتې ده. ما په سینه لاس کېښود او ورته ومې ویل زه به انشاءالله ستا دغه فکر لرې کړم
او له هغې سره مې اوږدې خبرې وکړې. داسې هم نه و چې هغې څه وویل او ما ومنله او یا ما هغه ته څه وویل، هغه اعتبار پرې وکړ. د پاکستان د پوځ خبره بله ده، خو په انګریزي او هندوستاني پوځ هغومره چا دومره اعتبار نه کوه. زه مجبوره و تښتېدلی وم او بیا د ده د رحم کرم ته پروت وم. د هغې هره خبره د حکم وړه راته ښکارېده، شاید اعتبار یې نه راته، خو زه تا ته مختصر خبرې کوم. یو ځل یې وویل واوره غلا مهدي، موږ دلته ولې پټ یو؟ صرف د خپلې لورې د عزت بچ کولو په خاطر. جاپانیانو د یو توپان په شان ټوله علاقه جاوا، سوماترا، مالیزیا وغیره باندې قبضه وکړه. هر ځای بمبار او له کښتۍ وی په توپونو وویشت. انګریزي پوځ یوه ورځ هم ورته ټینګ نه شو. په سنګاپور کې انګریزي جرنیلانو اول وسله ورته کېښودله، بیا نو جاپاني پوځ هیڅ چا هم رایسار نه شو کړی. دغه د اوس یې له میاشت څخه هم زیاته موده واوښته. ما په حیرانتیا وپوښتل نو زه له یوې میاشتې راهیسې په ځنګل کې زخمي ګرځېدلی یم. ما ته خو د یوې اونۍ یا 10 ورځو نه زیات نه ښکارېده. عبدالرحمن خوله راخواته کړه او وی ویل ستا ژوندي پاتې کېدل یوه معجزه ده. مهدي کېدای شي خدای په کومې نیکۍ یا د کوم نیک کار لپاره ژوندی ساتلی. زما په ګمان زیات وخت یا په بېهوښۍ یا په خوب کې در باندې وتلی وي. د الله له طرفه دغه کړنه له یاده مه باسه. او رایاد شول چې ما یو بکس پیدا کړی وو او خپلې پټۍ مې بدلې کړې وې. هغه مې هم له ځانه سره راخیستی وو، خو نه پوهېږم چې چیرې وو او چیرته مې پریښي وو. خو په هر حال کې ومې منله چې دا یوه د خدای له طرفه معجزه وه. که نه عبدالرحمن مې څنګه پیدا کړ؟ عبدالرحمن وویل انګریزي او هندوستاني پوځیان له جاپانیانو سره بندیان پراته دي، له هغې سره ډېر ناوړه چلند کېږي. هغه پوځیان چې په ځنګلونو کې پټ هم یې راوباسل. په جنګي او بیا په انګریزي پوځیانو تمام ورځ سړکونه جوړوي او ځنګلونه پرې پاکوي. په ډوډۍ کې شیدلې وریجې ورکوي. کوم قیدي چې مرض یا بیکاره وي هغه وژني. څومره چې له پوځیانو سره ناوړه چلند کېږي هغومره د ښار له خلکو سره ښه چلند کېږي، په دې وجه چې ځایي خلک ځان لپاره وفاداره کړي. هغې دوکاندارانو ته اجازه ورکړې چې خپله دوکانداري او کاروبار همدغسې روان وساتي چې به یې مخکې کوه، او دغه اعلان هم کړی چې د جاپاني پوځ په خلاف کوم کار ونه کړي، که نه انجام به یې مرګ وي او خپل ورځنی ژوند یې پر مخ بوځي. جاپانیانو د لیډرانو په شان خلک له ځانه سره نیولي وو. انګریزانو هم داسې خلک له ځانه سره په خوا کې نیولي وو، خو خلک د انګریزانو په ځای جاپانیانو ته ډېر خوشبینه دي. بیا په جاپانیانو کې دغه خرابېده چې خپلو پوځیانو ته ښځې هم ساتي. د ښځو په معامله کې جاپانیان ډېر بدکردار او ظالمان دي چې په کوم کلي یا په کومه سیمه یا ښار ور برابر شي ښایسته جنکۍ او ښځې بې له راوستلو نه پرېږدي. دغه ښځو ته ښه لباس او ښه خوراکونه ورکوي. ته پوهېږي چې د دغه ښځو کار څه وي او حیثیت یې څه وي. تا عایشه لیدلې؟ اگر که هغه ما په کور کې پریښې وې او جاپانیانو یوه ورځ لیدلی وې نو راپرېښوده یې نه. عایشه د هوسا کور غړې ده، خدای ښایست ورکړی. زه پوهېږم که کوم جاپاني لیدلی وې نو اوس به د کوم جرنیل کټ پرې ښایسته وو. موږ ته د حملې راپور مخکې راکړل شوی وو. د جاپان د پوځ نه مخکې ما و عایشه دې ځای ته راغلو. دا زما یوازینی اولاد دی او زه مسلمان یم. مسلمان هر مشکل زغملی شي خو بې عزتي نشي زغملی. په کوم مصیبت کې چې ته پروت یې مسلمان له دې زیات مصیبت زغملی شي، لیکن دا نشي زغملی چې دی دې د هغې عزت ته سترګې برفاډوي. د خپل اولاد د بې حرمتۍ تصور هم زما لپاره ناقابل برداشت دی. زه د ښکار شوقي یم. 1.5 کال مخکې زه یوه ورځ په ښکار پسې راوتلی وم او دغه کنده مې لیدلې وه چې نن په کار راغله. د دې ځنګله لویشت څخه واقف یم. له دې ځایه زموږ خپل ځای تقریبا 3 میله لرې دی. یوه ورځ مې د ضرورت ټول سامان سره د عایشې دغې کندې ته راوړ. زه ښه پوهېدم چې د مارانو، لیوانو، زمریانو او نور زهري خزندونه ډارو، خو ما غوښتله چې لور مې دغه شیان وخوري، خو نه چې د جاپاني پوځ لاسته ورشي. غلام مهدي ما د خدای جل جلاله ډېر عبادت کړی. پوځ کانتین مالکانو به خپلې ښځې، ځوانې، لوڼې او شراب د انګریزانو د خوشحالۍ لپاره برابرول. خپل مذهب به یې هېروه او د هغې د تهذیب نقل به یې کوه، خو ما په هر حال کې خپل مذهب،
خپل تهذیب نه دی پریښی. همیشه مې د خپلې لور د سلامتۍ دعا کړې. د دې لپاره مې قرآن هم له ځانه سره راوړ. 1 میاشت تېره شوه. خدای په موږ خپل رحم کړی. سبا ته معلومه نه ده د جاپاني پوځ د راتلو ویره هم نشته. هغوی یو ځل د ځنګل تالاشي اخیستې. د هغوی فکر دی چې که کوم پوځي هم تر اوسه پټ پاتې وي نو ژوندی نشي پاتې کېدی. زما کینټین د مخکې په شان ښه چلیږي، خو آمدن یې د مخکې په شان نه دی. په کومه شپه مې چې عایشه دلته راوستلې همدغه مې معمول ګرځولی چې د ماښام له خوا سره د سودا راځم او د سهار په تیاره کې بیا ځم. د ورځې له خوا عایشه یوازې کله کله لکه د نن د ورځې هم راشم. په کانتین کې مې 2000 مزدوران کار کوي. په کانتین کې مې 2 مزدوران دي چې هر کار په امانت ترسره کوي. کله چې د ورځې ترې راغیب شم هغوی ګمان کوي چې په کوم کار پسې تللی یم. عایشه اوس د دې ځای سره عادت شوې. له خدای څخه غیر د دې راز نه نور څوک نه دي خبر. نن چې ته په اتفاق سره راپیښ شوې، اگر که ته هندو یا سیک وې نو ژوندی به مې نه پرېښودې. زه چې کله نه یم لور مې په خدای سپارم، خو نن چې ته راغلې نو داسې احساس راته کېږي چې خدای ته زما د لور د حفاظت لپاره راستولی. لیکن زه څنګه یقین وکړم چې ته به په امانت کې خیانت ونه کړې. ما ورلنډه کړه دا به را روان وخت وښې چې زه د هغې حفاظت کوم که په امانت کې خیانت. خو زه دا سوچ کوم چې ته به تر څو پورې خپله لور دغسې پټه وساتې. آیا ستا یقین دی چې انګریزان به بیا راشي چې جاپانیان ختم کړي؟ هغې ویل نه، زه سوچ کوم چې جاپاني پوځ د بیرته تلو نیت نه لري، خو زه د دې انتظار کوم چې کله جاپانیان په ټوله مالیزیا قبضه وکړي او پرې حاکم شي نو پوځ به خپلو پوځي چوڼیو ته لاړ شي. حکومت به مالیزیا ته وسپاري لکه څنګه چې انګریزانو ورته سپارلی وو. نو بیا به زه خپله لور خپل کور ته بوزم. اوس خو کوم حکومت نشته، کوم قانون نشته، کوم اخلاق نشته. جاپانی پوځ په خپل سر هر کار ته لاس اچوي. دغه سړي د خپل عزت خوندي ساتلو لپاره عجب فکر کړی وو. خو نه، هغې یو خوب لیده. زما خو هیڅ امید نه کېده چې جاپاني پوځ دې لاړ شي. ما ته د ده او د ده د لور او خپل مستقبل په تیاره کې په نظر راته. زه یو پوځي وم، تعلیم مې دومره نه وو، صرف تر 4م پورې مې په کلي کې درس ویلی وو. خط لیکل مې یو څه په پوځ کې زده کړي وو. زما په دماغو کې کوم دانشمنده تجویز نه راته چې د 2 مخې ته مې ایښې وې. له 2 سره مې ځان په خدای وسپاره. ورځ له نیمې اوښتې وه چې هغه اوچت شو او د تلو نیت یې وکړ او بیا یې ویل 8 ته به راشم، ستا لپاره به دوايي راوړم. بیا پسې لږ غلی شو او وی ویل ګوره ښه په غور سره یې واوره، که دې څه بد نظر وکړ نو سزا به دې ډېره ناوړه وي. او دغه سوچ هم وکړه چې ته زخمی، له پاسه دې ته به هم ده او څوک دې د رغولو هم نشته چې علاج در وکړي. په ډېر بیکاره مرګ به مړ شي. او اگر که ته یو دیانتداره واوسېدې نو زه به دې ښه علاج وکړم او زما له طرفه به د انعام وړ هم وګرځي. اوس ته آرام وکړه، آرام ته ضرورت لري. دغه عبدالرحمن ډېر زیات شکي سړی وو، په هیڅ صورت اعتبار نه راته. هغه لاړه، زه په کمبله کې پروت وم چې عایشه راغله او خواته را سره کېناسته. کله چې هغې اردو ویله نو په حیرانتیا مې وپوښتله چې تا له کومه اردو زده کړې؟ هغې ویل چې په ګاونډ کې مو د هندوستان 2 مسلمانانو کورونه وو، د هغې ونه مې زده کړې. هغې ما ته 2 ګولۍ او یو څه ایښېدلي بوټي راکړل او خبرې را سره شروع شوې. د هغې په خبرو کې ډاډ، شوخي او بې تکلفي ګډه وه. زه په دې رایه کې لاړم چې پلار یې د مذهب پابند و، د لور اندازه یې نوره څه وه. هغه بې حیا هم نه وه، خو کومه خرابي هم نه لرله. د پلار په شان د مذهب شیدایي ورسره نه وه او د هغې خلاصو خبرو په شک کې واچولم. زما په مقابل کې هغه یوه شهزادګۍ وه. زه یو پوځي او بیا کلیوال وم. زه خپل تعریف یا صفت نه کوم، خو خدای ښه ښایسته ځواني او جسم را په برخه کړی و. په ځوانۍ کې به خلکو د ښایسته ځوان خطاب راته کوه، لیکن د عایشې په مخ کې مې حیثیت د یو نوکر په اندازه و. په هغه عمر کې به مې هره خبره د ټوکې په رنګ کې کوله. دغه مې عادت ګرځېدلی و. له عایشې سره مې هم د خپلې ځوانۍ په رنګ څو خبرې وکړې، نو هغه نوره هم را سره زړوره شوه. هغې ما ته د اوچتېدو ویل، ما ته یې خپل د څملاستو او اوسېدو ځای راښوده. له دې کندې سره جوخت یوه بله وړه کنده وه چې 2 سړي پکې ښه په کراره څملاستی شو.
راوښوده. دغه کنده د ژور قبر په اندازه وه چې یا به قدرتي هم داسې وه یا ډیره پخوا ایستل شوې وه. د کندې شاوخوا ښه ګڼ بوټي او ونې ولاړې وې. د ځناورو د خطرې نه له هر طرفه په امان وو. په دغه کنده کې عبدالرحمن وچ واښه اچولي وو. سوچ مې لا سم برابر نه وو. همداسې به د خوب په شان لړزه راباندې راتله. تبه مې مخ په کمېدو وه. عایشې د څملاستو راته وویل. زه هم هغې راښودلې کندې ته ورکوز شوم. له څملاستو سره د خوب دنیا ته تللی وم. کله چې مې سترګې خلاصې شوې د ورځې رڼا وه. عایشې راته وویل چې پرون له نیمې ورځې وروسته ویده شوی او نن بیا نیمه ورځ وتلې ده. هغې را یادول چې بېګا مې ابا راغلی وو. هغه تازه سبزي او ماهیان راوړي وو. ما ته هم لږ لږ لکه د خوب را یادېدل. عبدالرحمن زما پټۍ را بدلې کړې وې او 2 ګولۍ هم را کړې وې. نه پوهېږم د ستړیا وجه وه که د خوب. د زخمونو په درد نه پوهېدم. کیدای شي زه به هغه وخت د بېهوښۍ په حالات کې وم. عایشې وویل چې پلار یې د سهاره په تیاره کې لاړ. نن مې ټوله تبه ختمه شوې وه. په جسم کې مې د تازګۍ احساس غځونې شروع کړې وې. د پرون نه مې نن عایشه په سترګو ښایسته په نظر راتله. عایشې راته وویل چې ته پاس وخېږه او شاوخوا څوک وګوره چې څوک خو به نه وي. بیا یې اشاره وکړه چې زه به هم در وخېږم او تا به اوبو ته بوزم چې مخ او لاس ومینځې. پلار بېګا ستا لپاره کالي او د پښو پیزار راوړي دي چې وای غوندي. هغې ما ته کالي راکړل. دا یو مالیزیایي کالي وو چې د پرتوګ په ځای نیکر ورسره استعمالېده او یو جوړه بوټان وو. زه لا په پوځي بوټانو کې وم. زما د ریشي د وینو او خولو له طرفه بېکاره شوې وه او د بوی اندازه یې نه وه. ږیره مې هم راپسې رسېدلې وه. د سر ویښته او د ږیرې ویښته مې جړ شوي څه چې سم څپلۍ شوي وو. ټوپک او کالي مې راواخیستل او پاس راوختم. شاوخوا مې په پټ نظر له سترګو تېره کړه. عایشې ته مې هم اواز وکړ. هغه هم راوختله او زه یې د یو وړوکي سیندګي په طرف روان کړم. د ځنګل دغه حصه چې موږ پکې روان وو له حده زیاته ګڼه وه. زیاتې ونې د ناریل کوپرې وې. عایشه مخکې هم څو ځله همدغه سیند ته تللې وه او په ځنګل کې لار جوړه وه. هغه له ما مخکې په شنو بوټو کې روانه وه. د مالیزیا او نورو ځایونو د جنکو ویښته نرم او ځلیدونکي دي. د عایشې ویښته یو څه زیات ځلیدونکي راته ښکارېدل. تیزې هوا به یې ویښته یوې او بلې خوا ته خواره واره اچول. د هغې په تګ کې زیاته شوخي او بې پروایي او زړورتیا وه. هیڅ دا احساس ورسره نه و چې دا په کومو مشکلاتو کې ده او زما له طرفه هم ډاډه وه. زه هم ځوان وم، انپړ او تښتېدونکی ځوان. له اسمانه راکوزه شوې فرښته نه وم. یا کیدای شي پلار یې ورته ویلي و چې زه یو مسلمان پوځي یم او په یو امام پسې مو اقتدا کړې. د دې لپاره اعتماد پرې کیدای شي. اگر که عایشه زما لور خور وې نو ما په هیڅ کوم سړي دا اعتماد نشو کولی چې موږ یو بل سره مسلمانان یو او بیا مو په یوه امام پسې لمونځ کړی. په یوه امام پسې لمونځ کوونکي دښمنان هم کیدای شي د یو او بل په لور او خور بد نظر هم اچوي او بدنامه وي هم. کله چې ما د هغې خورې ورې زلفې ولیدې چې له هوا سره په مستی وې او دا بېغمه لکه د ماشومانو په شان مخې ته روانه وه نو زړه کې مې ویل دوی باید په ما اعتماد نه وی کړی. باید هماغلته د کندې په سر یې په توپانچه ویشتلی وی. ما ته خپل قسم را یاد شو. په زړه زړه کې مې په ځان لعنت ووایه. ته د انګریز تا له سټی پوځي وختې. د دغې جلکۍ پلار د خدای او قرآن په نوم په تا اعتماد وکړ. کوم نیم میل مزل وروسته هغه وړوکي سیندګي ته ورسېدو. لکه د اوښکو رڼې اوبه پکې روانې وې. د سیند غاړه شنو بوټو نیولې وه. عایشه راته موسکی شوه او ویې ویل کالي دې وباسه او پکې ولامبه. هغه د شنو بوټو تر شا ورکه شوه. یو نیکر مې پرېښود او نور ټول کالي مې وباسل. له مودو وروسته مې لمبل. ټول ځان مې د زخمونو له وجې هم نشو لمبولی. خلاصه دا چې په ډېر تکلیف سره مې ځان پاک کړ. ایله مې بدن تازه شو. کله چې له اوبو راوختم د عایشې غږ مې واورېد. ودې لمبل؟ هو. په کرار راغله زما خوا کې ودرېده. زما په اوږه یې لاس کېښود او ښه په غور یې زما بدن ته کاته شروع کړ. غږ مې پرې وکړ څه ګورې؟ هسې ستا بدن ته مې کتل. زموږ د ملک سړیو بدنونه نري او کمزوري وي او ستا بدن له هغې نه څو چنده مضبوط او سپین دی. که ستا جسم کې دومره قوت نه وی نو ته یوه میاشت کله په زخمي حالات په ځنګل کې ګرځېدلی شوې.
ما ته داسې محسوسه شوه لکه تبې چې نیولی یم. ما دغه تبه ښه پېژنده. په خپل ځان مې زور راوړ چې په خپل واک یې کړم. ورته مې وویل زه چې ځو همداسې مې زر زره د کالیو اغوستل شروع کړل. د عایشې نظر په ما کې ښخ او زه په دې سوچ کې وم چې دغه یوه معصومه جلکۍ ده او زه یو کلیوال پوځي. زه چې اوس په کومو خبرو پوهیږم، په هغه وخت کې چې ځوان وم او پوځي وم، بې علم او ناتجربه وم. نه پوهېدم چې په هغه وخت کې مې توجه په دوه شیانو وه، یو په خېټه او بل په خپل ځان، چې هر څنګه وي باید په جسم روغ واوسم او له هرې خطرې نه په امان پاتې شم. دغه حیواني سوچونه وو، صرف دغه احساس مې ژوندی وو چې مسلمان یم او عایشه هم مسلمانه ده او پلار یې قسم را کړی چې په امانت کې خیانت ونه کړم. دغه یو داسې احساس و چې باید په هیڅ وخت کې مې له نظر نه وی غورځولی او ویلی چې ښایسته بدن لري، ښایسته رنګ او شکل، نو زما ذهن د حیوانیت په طرف تلونکی و، داسې لکه چې وښویدم او په مردارو اوبو کې وغورځم. صیب تاسو خپله یو سړی یاست، ته خپله پوهیږي چې د سړي تر ټولو دغه د ښځې ټکې غټه کمزوري ده. یو ښځه چې په موسکا درته وګوري یا لاس در باندې کیږدي نو سړی خپله له خپل واک څخه ووځي. یو څه دغسې حالات زما هم شو، لیکن ما ته د پلار قسم را یاد شو. ما د هغې په څېره نظر واچوه. هغه ما ته د یوې معصومې جلکۍ په نظر راغله. د هغې په څېره کې مې د یوه ناوړه ښځې کومه اشاره ونه لیده. بیا مې ورته د تلو وویل. زړه مې غوښتلی چې ورته ووایم چې داسې ځای ته لاړ شو چېرته چې د قسم د ماتېدو خطر نه وي، زما د اعتماد د تلو خطر نه وي. مګر ما ته معلومه وه چې په ځنګل کې داسې ځای نشته. اوس مې د هغې د پلار راوړي کالي اغوستي وو، خپله د ریشمي خولو او وینو له کاره ایستلې وه. د لاس ور وړل مې زړه نه غوښتل. عایشې وویل د ریشي به درته ومینځم، کیدای شي په کار دې شي. ورته مې وویل بیا به یې پخپله ومینځم، اوس مې زخمونه هیڅ کار ته نه پرېږدي. په زړه کې ما ته راتېرېدل چې دغه ناوړه دریشي چیرته پرېږدم. که جاپانیانو له دریشۍ سره ګیر کړم نو یو پوځي ثابت کیدای شم. په ساده کالیو کې خو دغه دروغ ویلی شم چې زه د عبدالرحمن نوکر یم. کله مې چې دریشي وغورځوله او روان شو نو دغه خیال ځورولم چې که چیرې کوم جاپاني دلته دغه بدمرغه دریشي ولیده نو کیدای شي پلټنه مې وکړي. په دغه سوچ مې بیا بوټونه او دریشي راواخیستل او ټوپک په لاس د عایشې له شا روان شوم. هغه د راتلو په شان په لوړو وښو او بوټو کې بېغمه مخ ته روانه وه. په پستو وښو او بوټو به یې لاس کشوه او دوه درې ځله یې شاته راوکتل او نرۍ مسکا به یې وکړه. کله به یې په شوخۍ کوم وړوکی خاښ ونیو او بیا به یې راپرېښود. زما په مخ او یا په سینه به ولګېد، یو خوند به یې اخیسته. ما له قسم سره د هغې په نرمو ویښتو کې سترګې خښې کړې وې. سوچ مې کوه چې په جسم بالغه خو ذهن یې لا نابالغ دی.